په ارزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو. په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوی کوم چې په 3 میاشتو او یا هم په 2 کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه. په سینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دا ماشوم دغه د 2 ورځې پرون اول ورځ کېږي چې تبې کېدې پرون ماپښین بس ساه مې ختله سابندې کېدل ته یې مې سره دا شپه بیا ته یې نه راځي اوبه مې ورکړه هغه بیا بیرته سږمو نه راني نه مې ورته لګول د شپې د خوا مې بخاري نه ورته لګول دی بې شرم و بلا به مې ګرده شپه دی کولې دی به لوند و بلا دا رقم سو دی مریض مې راوستی چې بیخي دا مخې دی تک تور و اوس بیا هم شکر ښه دی. ټوخې کې دا ټوک نشي کولی بس ټمار کې نسه داسې یو بام پر ولاړ دا ټمار کې دا ښایي نشي پزه یې بند دی زورونه څنګه په اخته سو څه زه نه وم وروره خو زه ورسره نه وم دا زه هلته بل ځای تللې وم دا موره سه یخ ولی دي دغه. په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤلې او متخصصې ډاکټرې نګارې له میندو او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي. پیشنهاد ما است که برای مادرها خواهران عزیز ما اول هر وقت تفلکشون پیدا شد شیر خودشان بدن. این دوم هر وقت ما گفتیم او وقتش با هر ماه یا 2 ماه بعد واکسین کارتشان مطابق کارت برای واکسین کنن اولادشان. حال دیدین برای همه چیز واکسین داریم، برای پولیو داریم، برای سینه بغل داریم، روت ویروس داریم. اگر واکسین ها را همیش وقتش اجرا شود انشالله اطفالشان مریض نمیشه. فقط شیر مادر تغذیه شود یا مناسب هوا کالا پوشانده شود. حال ببینید زمستان است لیکن تفلک ها ما خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است مثلا بخاری چوب نمیسازنن یک چیزا حیوانات میسوزنن یا که پلاستیک میسوزنن یا کاغذ او خودش یک الرژی میده او میشه که یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاره. دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د معلوماتو له مخې هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.